یو بل ورپوښتنه کړې د مفتي صاحب محترمه، زما د سبزي کاروبار دی، زه خپله ځمکه لرم، د ښار چې کومې د نالۍ اوبه دي مردارې او ناپاکه اوبه دي، زه په خپله کیتیو په مځکه باندې دغه اوبه لګوم، په هغه باندې زه سبزي، پیاز، ټماټر، گاجر، مولی، ګوبۍ او کدو دا سبزیانې کرم. بیا دغه سبزیانې زه بازار ته وړم، په مارکیټ کې خرڅوم، په خپله هم کور استعمالوم. یو چا راته وویل چې په د ناپاکه د ښار په ناپاکه او مردارو اوبو باندې چې کومه سبزي اوبه سوي هغه سبزي خوړل حرام دی، هغه ناپاکه ده. مفتي صاحب محترم، د دغه سبزي خرڅول او خوړل استعمال یې درست دی که یا؟ محترم، ستاسې د سوال جواب دا دی چې کومې سبزیانې فروټ او سبزیانې په ناپاکه او په مردارو اوبو باندې اوبه سي د هغه استعمال بالکل جایز دی. هغه سبزي او هغه فروټ پاک دی، په دې کې څه مشکل نشته. البته فقها دا وایي چې سبزي او ټماټر او هغه پالک او ګوبۍ هر شی چې په ناپاکو په ګنده اوبو مردارو اوبو اوب سوي، صرف چې وشکي لږ سربیرن اوبه دې پر تیرې کې صفا دې ومینځي، نور دا حلال دی، پاک دی، په دې کې څه مشکل نشته. او ساینسي تحقیق هم دا وایي، دا خو د فقه مسله ده، ساینسي تحقیق هم دا وایي چې په مځکه کې الله رب العالمین دا یو قدرت او طاقت یې ښیي دي چې دا اوبه جذب کړي، دا خاورې د هغه نجاست ختموي، د هغه ناپاکي او مرداري سبزي ته نه انتقالوي. سبزي بالکل پاکه ده. د ساینس تحقیق هم دا دی، یو شرعي مسله هم دا ده. هغه ځکه چې مځکه د اوبو ګندګي جذب کوي. بل صورت دا دی چې لیدلي دا زموږ خلک دا کیتي ته د غواو او د ګامیښو ګوبر او خشایه دا ورکوي، دا کاد ځینې خلک ورکوي، نو هغه کې هم ناپاکه دي، لیکن په مځکه کې دا خصوصیت الله تعالی یې ښیي دي په خاوره کې چې د هغه نجاست و سبزي ته نه منتقل کوي، د هغه نجاست جذب کوي. سبزي خوړل بالکل جایز دی. زموږ د فقه په کتابو کې علامه شامی رحمت الله علیه په شامی کې جلد 9 جلد 492 تبع امدادیه هغه کې لیکلي دي: الزروع المستقية بالنجاسات لا تحرم ولا تكره عند اکثر الفقهاء. یعنی هغه کیتی چې هغه په ناپاک اوبو باندې اوبه سوي هغه حرام نه دي، نه مکروه دي. اکثر فقها دا وایي چې دا حلال دي. لہذا کمی سبزیانې ګوبۍ، کم ټماټر، پیاز، گاجر او مولی هغه چې په ناپاکو په نجسو په مردارو اوبو باندې اوب سوي د هغه خوراک بالکل جایز دی او پاک دی، په دې کې څه مشکل نشته.